ننګرهار کې زراعت ریاست اړوند سپینغر چرګ روزونکي اتحادیې پاکستان راستانه شویو هیوادوالو لپاره کمپلې مرسته کړې. د یاد اتحادیې مرستیال حاجي فضل وایي له دې وړاندې داسې پلان و چې دغو هیوادوالو ته به خواړه برابروي، خو په خبره اوس یې پرېکړه داسې ده چې دوی به د 15,000 په شاوخوا کمپلې ویشي. دوه ورځې مخکې تقریبا 250 کمپلې د رئیس صاحب زراعت په مشرۍ او د معین صاحب وزارت زراعت په مشرۍ دلته راوړل، هغوی توزیع کوو، کمیټې ته وسپارل. اوس هم 350 کمپلې بیا هم راوړي دي، دا بیا هم د کمیټې ته د تسلیموو چې دوی هغه بېوزلو خلکو ته تسلیم کړي. د یاد اتحادیې ویان سید رحمان بابکرخیل وایي دغه د 15,000 په شاوخوا کمپلو ویشي جریان لري. په خبره اتحادیې دغو هیوادوالو سره د نورو مرستو تابع هم لري. موږ ژمنه وکړه چې موږ به 15,000 کمپلې یا مرستې خپلو هیوادوالو ته راوړو، چې دا لړۍ تقریبا یو 900 مخکې ورځ راوړې وې او 400 اوس راوړي دي. همدا لړۍ به همداسې جریان لري تر څو 15,000 کمپلې موږ د هیوادوالو سره مرسته وکړو. نور به هم همدا لړۍ زموږ په هیوادوالو غږ ده چې هغوی په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه همکاري بیا موږ هیوادوالو ته ورسوو. دغو کډوالو سره د حکومت سربیره د هیواد له ګوټ ګوټ شتمنو هیوادوالو مرستې پیل کړي چې همدغه تېره ورځ کورنیو چارو سرپرست وزیر سره راغلو ملي سوداګرو د شاوخوا 20 میلیون افغانیو نغدي مرسته وکړه.